وی په پلاني ځای کې د مسلمانانو سره ظلم کی، پلاني ځای کې ظلم کی، پلاني ملک کې ظلم کی، الله ولې مرسته نه کوي د دغه خلکو؟ او الله په قرآن کې وایي چې د مؤمنانو سره مرسته کوو. نو جواب د دې مسلې دا دی چې الله سبحانه وتعالی د هغه مرستې دپاره یو شرط لګولی دی، ان تنصروا الله ینصرکم. که تاسو د الله د دین مرسته وکړه، الله به ستاسو مرسته کوي. ان کنتم مؤمنین دلته وي تاسو اوچت یئ، تاسو عزتمن یئ، ګټه به ستاسو وي، خو په دې شرط باندې چې تاسو په صحیح معنو سره مؤمنان شئ. نو الله به زموږ مرسته کوي، الله به زموږ عزت به موږ له راکوي، ګټه به موږ له راکوي. خو هغې کې شرط دا دی چې ان تنصروا الله ینصرکم. دا نه چې ما او تا به ډوډۍ خوراک ته راشي او ما او تا به خپل دنیوي ارمانونه پوره کوو، ما او تا به بچو پورې نښتي یو، ما او تا به خپل دنیا او تجارتونه او کاروبارونو پورې نښتي یو، مزدورو پورې به نښتي یو. او سوال به دا کوو چې الله زموږ مرسته ولې نه کوي؟ الله مرسته کوي، خو په دې شرط سره چې موږ د الله د دین مرسته وکړو. صحابه کرامو ته وګوره، ځه الله د صحابه کرامو مرسته کړې وه که نه وه کړې؟ کړې وه. ولې کړې وه؟ خو صحابه کرامو د دین مرسته کړې وه که نه؟ صحابه کرامو هر څه قربان کړي وو، مال، ځان، بدن، وینه، بچي، هر څه چې وخت، هر څه چې د الله دین له ورکړو، الله سبحانه وتعالی د هغوی مرسته وکړه. او څنګه مرسته وکړه؟ چې مکه فتح شوه. په دې صورت کې به دقه خبره راشي چې مکه فتح شوه. په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی دې خبرې ته هم اشاره کړې ده چې ای پیغمبره ستا ژوند په دې دنیا کې لږ پاتې دی.